د میدان وردګو ولایت د نفت او غازو مدیریت مسؤلین د تیر کال په پرتله په عوایدو کې د زیاتوالي خبره کوي. دوی زیاتوي چې تر دا مهاله یې څه باندې 2 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د کال تر پایه به دا شمیره نوره هم لوړه شي. سکلي تر اوسه لا کال اخري هغه ته نه رسېدلی، د تقریبا 3 میاشتې پاتې دي نوي کال ته. نو زموږ د عوایدو شمېر په 1401 کې 18,819 افغانۍ وي او سکل یې 3 میاشتې نورې په مخکې تقریبا لرو. زموږ د عوایدو شمېر 2,02,220 افغانۍ سوی ده چې دا د تیر کال په پرتله باندې موږ یو لاسته راوړنه ګڼو. د یو او تر اوسه لا وخت لرو ځکه د موږ ډېر پمپونه پاتې دي باقیداري چې انشاءالله په آینده میاشتو کې به د موږ عواید نور هم زیات شي. په یاد ولایت کې تیل پلورونکي وایي دا غوره ده چې په قانوني بڼه تیل او غاز وپلورل شي چې په دې سره به د بې کیفیته تیلو او غازو مخه هم ونیول شي. په خپله ساحه کې یو قانوني پمپ جوړ کړم د دولت د قوانینو مطابق، د دې په خاطر باندې چې یو به د دولت سره راجستر وي، کوم عواید چې لري هغه به دولت ته رسي او د دولت د مقرراتو مطابق به موږ پمپ جوړوو. دغه د بازار په مخ چې تیل خرڅوي یا غاز خرڅوي دا خامخا په ټانګو باندې اغیزه کوي په نرخو باندې، بلخصوصا هغه خو بې کیفیته تیل دي، هغه باید دولت منی کی، هغه باید د بازار په مخ خرڅ نسی. ولا د مو غټ میټر هم شته، وړ میټر هم شته، تقریبا 14 کوله کې چې دغه ټانګ د تیل اچوم همې تیل ختیل دی، همې پټرول ختیل دی، همې غاز دی، ډېر هم کورور کې ډېر خسان دي، د سړک د سر نه دا ډېر ښه دي. د دغه مدیریت مسؤلین په میدان وردګو ولایت کې د 120 پمپ استیشنونو د شتون یادونه کوي او له هغو کسانو چې په پرچون ډول تیل او غاز پلوري غوښتنه کوي چې له دولت سره ځانونه ثبت کړي.